دروازه را بنده نو کپنې ته به ځي لړ شو ولته به اوس دا دی کپنې ده کارډ راسره شته السلام علیکم څنګه جلدی حالات ښه دي خیر دی څه خرڅ یې خیر دی څه خرڅ یې آیسکریم دی آیسکریم دی هاي دې لیسنس راکړه لیسن خو دا کپنې والے دغه دی ما سره خو نشته دي تا سره نشته نه دي یو منټ لا راکېنه ګاډي دروازه لږه خولو که دروازه بنده که هاي آیسکریم خورم نه دا خورم نه خیر دا به تو خوري دروازه را بنده که کاکا هاي دروازه را بنده نو کپنې ته به ځي لړ شو ولته به اوس دا دی کپنې ده کارډ راسره شته او دغه دې شته دي ها دا دی کپنې ده دې زه چې تا ته وایم دروازه را بنده که که نه هاي. د دې دا مطلب دی کاکا هاي چې زه یم د اې سی هوا را باندې لږه غونډه ولګي چې لږ طبیعت ته ښه شي دروازه را ولې دزونه هم په دې ځای باندې ولاړ وي دزونه تر دزونه دروازه را بنده که ګپ لګو که نه ته را بنده که پردې ګاډي ولاړ وي ګاډي چېرته نه ځي زه هم ولاړ یم او ګاډي به م ولاړ بنده که دروازه لاکو روپو در دغه دي یو منټ لا را بنده که بیا به واپس پوښي دی که څه دي راخ که دغسې را بنده که داسې کار دی کاکا زه ته خبره وم ته ولې دومره یارېدې یارېږم نه چې خپله غریب سړی به حاجي دې کې څو روپۍ راځي ګاډي دې کې 800 900 پای بیا څه کوې نو بچو له پیوړو دا یو شی بل نو لزامن دې نشته دوه بچي مې دي یو د 5 کالو یو 3 کالو دي واړه دي هاي بس ته ټول کور ساتې هاي لوریانې دې شته لور مې وړه 3 کالو 3 بچي دي هاي ها کاکا دا سما غپ لګو د ملایانو خو سره لیسنس نه د ملایانو لا په کم ځای کې لیسنس شي لا د دې بل لیسنس هاي صحیح ده هاي زه یو کار نه کې ګرمي ده نه د نور کله په نسبت نن ګرمي لګه زیاته وا دا سره زه هم چې هغه څومره خرڅ کړي دغه د کړي دي او چې دا ګاډي بوزه وې درې وته چټیو کې نن دا وخت کور ته لاړ شي نه څنګه وي نه پایدو یا بسم الله سشي ویني دي نو سن دي شوی هاي نور کله پکې راته سو پاتې کی 900 900 روپے داس در ته پاتې کی او زه یم چې دا ټولې پرې دا 900 900 دغه 900 پرې دا چې 10 روپې راته په یو ځای ملو شنو بیا بسنګي جنتونه درکاله اوس وایا الله خوشاله داونی سا الله خوشاله ګوره داسې مزدوري پکې ته دا کړی را نه نه دا کړی ټول عمر کې الله خوشاله اوس بس کې اوس په بوزم مګین ورګه ها غاړي را پسره الله خوشاله اوس به ته چرته دي دارا دوه دا کپنه ته جی دا بودره هاي چټي بری شي هاي او ته چې کور ته لاړ شي او ته وړو مور ته وې چې بس ما خو نن داسې مزدوري کړې چې داسې مړ شي ته کړې نو دا ورته خنه راي به یقین راځي نه جی به ډیر خوشاله وي او یقین به ناراضي کنه نغیله به یقین څنګه راوي تر پته را هاي غیله به 10 یقین راولي چې ما دغه مې لزر غټلی دي دا خو مې غټلی دي ورته بوې په 500 روپو نوټ مې پکې سپیشل تاله غټلی نه دا 500 روپے پکې دا خور دي کوم چې ستا کور والا خوشاله الله خوشاله پراته کور هو دی او دا رانم واړی کرایا ها کریوم د باندې پاتې وسمه کرایا یو 15000 میاشلې ها تا کرایا اوس د دې میاشتې نو ور کړی نه جی نه اوس ولا خبره خوشاله ورګي اوس په ولا جی ورګي الله خوشاله الله په دې پیسو باندې بس څه کیسه ځان نه پویم بیا نه زم په دې باندې وړو او چې چيني وړي او کور والم بیمار ده وینې کمې دي راپونه وته خيږي یو نو هغه پیسې مې ولا کار دراغسي کنه څومره دراغسته یو 10000 مې راغسي نو سات پیچولې را پریوځي بس چل پوش دا څه کار کوه چې یو حال داسي مزدوري نه یو چې په سړی باندې قرض نه بوج په لګ زیاتی دا سره دغه چې کوم 1000 روپے تا غلا قرض راغشته وي دغه خور لده علاج هغه 1000 روپے ته ملو شو هغه قرض په ختم کا ټیک شو اوس لاړ شو کور دا او یو خبره تا کومه چې دا څنګه نه دی چټیو کې دا څنګه چې د نن الله پاک مزدوري درکړه کنه سبا بیا روز سبا بیا لاشته الله خوشاله الله پاک دې په ځوان عمر کې برکت واچو امين الله دې مشکلات دا پاک الله
دنیا د آخرت خیر درکړي. هماله سره ګپ ولګو خپه شوی خو نه ستانه معافي غواړم ما کته زما وګپ باندې خپه شوی د قلیسن دا خبره چې مې رده وکړه کو زړه دې په لغون تم خپه شوی نه زنه معافي غواړم مال سره زه ګپ ولګو مستاسو کشران یو الله دې مشکلات د پک الله دې خوشاله اوس ماته اجازه ته هاي